د خوست میخانیکي انسټیټیوټ امیر سیف الرحمن مظلوم وایي په دې دوره کې ټول اووه تنه زده کوونکي له لیسې دورې او د استاد او شاګرد له پروسې فارغ کړل چې د ساختمان موټرو ترمیم برق او نورو برخو کې عملي او نظري درسونه ورکړل شول. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ کې نن 39 تنه فارغین چې هغه د ساختمان برق او د ترمیم موټر شعبې زده کوونکي فارغ شول. خوست میخانیکي انسټیټیوټ دا 19مه دوره ده چې فارغین ورکوي. خوست میخانیکي انسټیټیوټ اوس مهال 1412 تنه محصلین لري چې د دې جملې نه نن الحمدلله 40 تنه فارغ شول. استاد شاګردي چې دا سابقه د جرمني هیواد لخوا سپورټ کېده د تحولاتو پر راتګ سره دغه برنامه کې یو څو تغیر راغلی دا ځکه اوس افغان دولت سپورټ کوي. دا یوه ډېره بهترینه هغه د برنامه ده. په اونۍ کې 3 ورځې عملي درس لري او 3 ورځې په مارکیټینګ کې به زده کوونکي کار کوي. دا هغه زده کوونکي چې له نهم فارغ وي موږ یې لسم سیم ته نیسو او خصوصا هغو زده کوونکو دپاره چې هغه عملا کار کوي لکه د مشرتوبو یا د برقو یا د حیاتۍ ډېر ګټور ځکه هم کار زده کوي هم اسناد خولي. د استاد او شاګرد دورې یو تن استاد شمس الله خوستی وایي دا برنامه په 1999 کال کې رامنځته شوې او نن په 3مه دوره کې 21 تنه فارغوي. موږ 2 دورې فارغین لرو. یوه د سهار ده چې هغه بیل د میخانیکي لیسې شاګردان دي او یوه د استاد شاګردی ده. موږ 21 تنه دي دغې ته فراغتلیکونه ورکوو. د استاد شاګردی برنامه داسې یوه برنامه ده چې په دې کې حرفوي زده کړې هم موجودې دي، حیاتي موجوده ده، موټر ترمیم موجود دی، الکترونیک موجود دی، یعنې د برق ترمیم. دوی هم دلته نظري زده کړې کوي او هم عملي زده کړې په دې کې کیږي. بل پلو فارغ شوي زده کوونکي خوښ دي چې د فراغت ویاړ لري، خو له اسلامي امارت غوښتنې لري چې د کاري فرصتونو په برابرولو کې د ورسره مرسته وکړي. د ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې ما مسلکي زده کړه زده کړې، هم نظري هم اسناد واخیسته، هم خپله تجربات در سره کړه. هم د خوست میشتو نه هم دا خواهش هم دی چې د مسلکي زده کړې لپاره خپل ماشومان وهڅوي، خپل اولادونه وهڅوي. د مسلکي زده کړې ډېرې مهمې دي. دا هم د هېواد په سطحه دی، هم خارج کې کار درته کوي، هم د هم څه زده وي، هم که په کور کې ممکن وي ته هم مسلکي زده کړې دی سبا هم چاته محتاج هم نه یې. موږ د اسلامي امارت د اسلامي نظام څخه دا هیله لرو، دا توقع لرو چې موږ ته د اوس د دې برنامې څخه موږ فارغ شو د الکترونیک په برخه کې خاصتا د برق په ریاست کې موږ ته فرصت راکړي موږ چې دغه کې موږ خپلې وظیفې وکړو، هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړو. په پای کې فارغو محصلینو ته تقدیرنامې او یو شمېر استادانو ته تیارې شوې ډالۍ وویشل شوې.